شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د میدان وردګ ولایت په مرکز بهسود ولسوالۍ کې درانه سیلابونه راووتل چې په لسګونو جریبه کرنیزه ځمکه او ګڼ شمېر کورونه یې له منځه یوړل. د یادو سیلاب ځپلو د لاسنیوي په موخه د ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له 459 زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. 459 کورنۍ دي چې د وروستي سیلابو له امله متضررې شوي دي او دې ته شاوخوا 7 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکول کیږي. البته ټول مواد دولتي امکانات یا د پیښو په وړاندې چمتووالي او رسیدنې د ملي ادارې لخوا دي. سیلاب ځپلې کورنۍ د اسلامي امارت له چارواکو او د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست څخه خوښ دي او زیاتوي چې ستونزو ته یې پر وخت رسیدنه وکړه. سیل آمده زیاد تخریب شده، زمین ها کلا خراب شده، از بین رفته، حاصلات هم از بین رفته. تقریبا صدها تن علف و صدها سیر کچالو و صدها سیر گندم همه از بین رفته و هیئت محترم از حوادث با مبارزه اما سر زمین ها گشت و اونجا را بررسی کرد و مردم ها را در لیست گرفت. خلاصه اینیم رست کمک آورده برای مردم، برای تسلای دل مردم و از این پروسه مردم بسیار خوشحال هستند. تشکر می‌کنم از امارت اسلامی که در همکاری کردن بر ما در سیل زدگی ها و سیل خیلی زیاد آمدن و ساحه خیلی خراب کردن. تشکر می‌کنم از کمک‌هایی که آورد، برنج روغن را کده، کمپل را کده، از دولت امارت اسلامی تشکر می‌کنم. سیلاب ځپلې کورنۍ وایي د سیلابونو له امله یې د پاتو کرنیزو ځمکو ویالې او کاریزونه تخریب شوي چې د اسلامي امارت نه یې د پاکولو او بیا رغولو غوښتنه کوي.